پورې چې صحابه کرامو دورو نو يهوديان او عیسایان دا دواړه ډلې چې خوار او ذلیل په دنیا کې ګرځېدي او د صحابه کرامو چې دنو په دوی باندې روب او دبدبه او هغه چې د جزیره العرب نه دا ویستي او تختولیو نن که مسلمان په صحیح معنی کې مسلمان شي او د صحابه کرامو جون شان خپل جون جوړ کی هغه صفات په ځان کې راولي نو یقینا نن به هم کفر دغه حالي چې دوی بخوار او ذلیل ګرځي او دغه مسلمانانو ته به هغه شان ټیکس ادا کوي لکه څنګه چې صحابه کرامو ته ادا کول هغه داسې مؤمنان او داسې صفاتونو والا خلق چې دا هغه وخت سفر پاور طاقتونه چې هغه خپل د خپل لاندې کړي او هغه نه باغوي ټیکس اغستو او هغه زمانه چې دنو طاقتور کافر حکومتونه چې هغه به نه خپل د جون سوال کو چې موږ ودل پیسې درکو موږ ته سموي زموږ حکومتونه مروانه او نن سبا زموږ د مسلمان حال دا دی چې زموږ ملکونه چې دي نو هغه چې دنو کچکول اغسته یا خپل کونډي اغسته هغه نه چړ غواړي او خپل جون چې دنو هغه بارکه ته سوال کوي چې مونږ ته سونه وایي چې مونږ تاسو سره یو مونږ ته سونه وایي لاسونه ورته جوړوي ولی ایمان کې کمزوري دي کنه عیاشي خو خکړه د په عیاشي پسې روان دي او د الله کلام پرې خو دي نو الله دا اعلان دی الله فرمای من اعرض عن ذکری چا چې زما د دې کلام د دستور نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا نو د دوی معیشت با تنگ دوی باندې با تنگ سیای اوس مونږ هر یو کس وروړي وباسي چې مهنګي ده او هر یو کس چې دینو هغه پریشان دی او پټنشن کې دی او مونږ وایو خدای راوستنو خدای نه دراوستي دا مونږ قرآن وهلی مونږ د قرآن کریم وهلی ګرځو چې مونږ د الله دا کتاب شاته غورځولې ده او مونږ چې دینو غیرو طریقې هغه مخ کې تکړی دي او مونږه عیاشیانی کوو نو الله دې کتاب مونږه وهلیو نو زمونږ معیشتونه هغه تباہ زمونږ ملکونه چې دي هغه چې دین ورځ تر ورځې کمزورتیا طرف ته روان دي مسلمان ورځ تر ورځې کمزورتیا طرف ته روان دي یو په دا خبره بل الله جل جلاله فرمای نقیز له شیطان فهو له قرین شیطان به مسلط کوم هغه به د دوستی نو هغه به په غیرو طریقو ته اړي دا مرګرتیا به کوي تر دې پورې په باندې به مرګ راشي دی په لټېل وایي نو پر ورځ د قیامت به بیا دې روړي وباسي ارمانونه به کوي چې یا الله ارمان که زما او د په مس کې دومره لريواله ویل که مشرق او مغرب خو هغه روړي به بیا څه فایده نه ورکوي